زما نوم نیمرا افسر دی. زه په ټیک ټاک کې نیمو کې ټیکې نوم نه مشهور یم. دا مې وړه خور ده، دا الیا کې ټیکې ده. زموږ ژوند ته ډېره زیاته خطره ده. لکه دا زما وړه خور ده، دا زما مور په 80 لاک کې او په یوې ګاډي باندې په یو سړي خرڅه کړې وه. هغې نه پس تاسو سره څه پروف شته؟ جی ما سره هغې نمبر هم شته، ما سره ثبوتونه هم شته، بلیک میلینګ هم ورسره. ملګرو دا کومه جینۍ چې دا څه د تعارف محتاجه نه ده، ټول تاسو یې ښه پېژنئ. خو یو واقع شوی ده او هغه دا رنګې د دې سره چې کومه پخوا کې دا خور ولاړه ده، د دې نیمرا وینا ده چې دا زما کوم مور چې دا هغه لګېدلې وه، دا زما خور یې خرڅه کړې وه، داسې قیمت وی ورسره ګاړی وی چې په 2 روپو باندې. د هغې نه پس وی دا بیا په خپل کور کې خوشحاله نه و او داسې وکړه چې زما خاوند ولګېدو او دا چې کوم ده راوسته زمونږ کا. نو وی وس زما کوم مور چې ده او د زما وی کومه خور چې ده سارا کیټي کې هغه هم تاسو ټول ډېر زیات ښه پېژنئ. وی چې هغه ما له دمکیانې راکوي او زما مرد چې کوم دی هغه یې اړولي ده او ما ته چې کوم دی وی خطره ده، داسې قسمه الفاظ هغه دي استعمال کړلي. وس دغه قیسې میسې دي کې آیا ریالټي شته نشته، دغه به یو سیټ ټکو خرابه شو دې طرف ته چې په سوشل میډیا لږ هم څوک مشهور شي او د هغو په کم شهرت کې لږه کمی راشي، نو هغه بیا داسې څه کوشش څه حرکت کوي چې زما دا کم پیمنټس کېدي چې دي هغه څنګه راشي. نو ما ته چې کومه د خپل ذهني او کم اندازه چې زما ده، نو هغه هم ما ته دا رنګې ښکاري چې یو غویمه په سوشل میډیا جوړی او خپل ځان چې کم دی هغه مشهور کول غواړي او هغه هم ډېر زیات. نو دغه کوم ویډیو چې کوم معلومات و ما غوښته تاسو سره شریک کم، انشاءالله بل ویډیو کې ملیږو. الله حافظ.